یو ښه لوی بې کړپه بې شوره کور. د شرقي اروپا د یدیش کلچر ولسي کیسه. بوډا ارزو کوله چې کوچنی کور یې لوی شي او د کړپو شور ځای پکې چوپتیا ونیسي. د ښار هوښیارې بوډۍ ته ورغی، ورته ویې ویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به یې څنګه اواریږي. بوډۍ ځواب ورکړ، غم مه کوه، زه به دې چاره وکړم، خو چې زه څه وایم هغه به منې. ده ورسره ومنله. بوډۍ ورته وویل چې آس، غوا، چرګې، چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسې، ټول به در سره په دا خپله حویلۍ کې چې پکې اوسې خوندي کوې. بوډا ته د بوډۍ خبره چټي ښکاره شوه، خو له ځان سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کیږي. بوډا ته چې خپل کور پخواله وړوکی او له شورماشوره ډک ښکارېده، نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شورماشوره ډک ښکاره شو. په بوډۍ پسې ورغی، شکایت یې وکړ. هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه. ده همداسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو، کور یې لوی او بې کړپه ولید.